زیاتره کسان نشي کولی چې په ویډیو کې په پروفیشنل طریقې سره لیکل وکړي. نو په نن ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو په پروفیشنل طریقې سره په ویډیو کې ټیکس ولیکو. نو که چیرې تاسو په پروفیشنل طریقې سره په ویډیو کې لیکل ونه کړئ، نو ستاسو ویډیو که هر څومره ښایسته وي، نو تاسو نشئ کولی چې د خپل لیدونکي توجه ځان ته راجذب کړئ. نو په دې ویډیو کې به درته د پروفیشنل طریقې یو مهم راز وښیم چې تاسو کولی شئ په دې طریقې سره خپل لیکل په ویډیو کې په پروفیشنل طریقې سره استعمال کړئ. مخکې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر. نو راځم په انشوټ باندې کلیک کوم، بیا په ویډیو باندې کلیک کوم او ما له مخکې څخه فایل جوړ کړی په دې فایل باندې کلیک کوم. نو اوس راځم بیا په ټیکس باندې کلیک کوم، بیا په ټیکس باندې کلیک کوم، دلته ورته الفا پښتو لیکم. نو تاسو کولی شئ له دې لارې په ټیکسټ بوکس کې ورته لیکل داخل کړئ. بیا راځم په دې کالرز باندې کلیک کوم. تاسو کولی شئ دلته ورته مختلف رنګونه دغه رنګ ته ورکړئ، مثال په توګه سور، سپین او مختلف هغه رنګونه چې موږ کولی شو په دې کې ورڅخه استفاده وکړو. یا هم په دې ځای باندې کلیک کوو او دلته ټول هغه رنګونه چې موږ په کار وي موږ کولی شو چې ورڅخه استفاده وکړو. لکه څنګه چې دې لیکلو ته چې بډرې ورکړئ، نو تاسو کولی شئ په همدې ډول بډرې هم لیکلو ته ورکړئ. د شیډو په واسطه تاسو کولی شئ چې لیکلو ته سیوری ورکړئ. مثال په توګه تاسو لیدلی شئ زه اپاسیټي اوس د شیډو زیاتوم او د ګلو په واسطه تاسو کولی شئ چې ځلا دغو لیکلو ته ورکړئ. په دې ډول تاسو لیکلو ته ځلا ورکولی شئ. د لیبل په واسطه تاسو کولی شئ چې د لیکلو شا صفحې ته هم رنګ ورکړئ. د مثال په توګه اوس زه دغو لیکلو شا صفحې ته هم رنګ ورکوم. اوپیسیټي په واسطه تاسو کولی شئ د دغو لیکلو رنګ تیز او کم کړئ. بیا راځم پنس باندې کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ چې مختلف پنسونه دغو لیکلو ته انتخاب کړئ. الاینمنټ ته راځم. دې ځای کې تاسو د لیکلو سایز کنټرولولی شئ، جګوالی، همدارنګه د دوی فاصله، بولډ، ایټایلیک، انډرلاین تاسو کولی شئ ټول له دې ځای څخه کنټرول کړئ. په انیمیشن کې تاسو کولی شئ چې لیکلو ته مختلف انیمیشن ورکړئ. له دې ځای څخه چې کوم انیمیشن ستاسو خوښ شو تاسو کولی شئ همغه انیمیشن په دې کې استعمال کړئ. ان چې د کله چې لیکل شروع کېږي هغه وخت انیمیشن ښایي، او چې د کله چې لیکل بیرته ختمیږي او لوب چې دی دغه دوامدار ډول په ویډیو کې همغه اکشن ترسره کوي، لکه دغه اکشن.